السلام علیکم ملګرو د عمان الف لوبډلې یعنی A ټیم او د افغانستان الف لوبډلې یعنی A ټیم ترمنځ میچونه دي. څو میچونه دي، په کم تاریخ به شروع کیږي او په کم ځای کې به دغه میچونه کیږي. T20 دي، ون ډے دي، ټول معلومات سره په دغه ویډیو کې شریک کوم. ویډیو خپل مو ګورئ او د نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. دوه سکواډونه اعلان شوي دي، ون ډے میچونه پکې شته دي، T20 پکې شته دي، ټول معلومات سره شریک کوم په اخر کې. اول راځو دغه ون ډے سکواډ طرف ته چې ون ډے سکواډ سره شریک کوم، به سره T20 سکواډ شریک کوم او به نور معلومات په اخر کې درکم. ون ډے سکواډ طرف ته شهید الله کمال کپټن دی دغه ون ډے سکواډ. نور علي زدران اغسته دی، عبدالمالک اغسته دی، زبید اکبری، رحمان الله زدران، اسیف موسازی، بهیر شاه محبوب، ناصر جمال ډیر وخت پس په ټیم کې کم بیک کو هغه واغستو. اسحاق رحیمی وکټ کیپر بیټسمن دی، نومان شاه هم وکټ کیپر بیټسمن دی، ضیاء الرحمن اکبر لیفت آرم اپ بریک بالینګ کوي، ډیر ښه بالر دی، د طالب محتاجن دی. اظهار الحق نوید هم تاسو پیژنئ، لیګ بریک بالینګ کوي، دا هم ښه بالر دی. ابراهیم عبدالرحیم دی، فاست بالر دی. وفادار مومند خپل تاسو خپل پیژنئ، دا هم فاست بالر دی، ښه بالر دی. نوید زدران دا یو بل فاست بالر راغلی دی چې ډیر زبردست او په زړه پورې بالینګ کوي. دا د ون ډے سکواډ چې تاسو سره شریک او همدغه سیریز نه پس بیا T20 سیریز شروع کیږي. T20 سکواډ سره شریک کوم، دغه لپاره سکواډ اعلان شوی دی. شهید الله کمال د T20 کپټن دی، د ون ډے کپټن دی. شهید الله کمال کپټن دی په T20 کې هم. حضرت الله زاده اغسته دی. محمد شهزاد مینوال ډیر زیات خوشحاليږي محمد شهزاد ته چیرې هغه په ټیم کې ویني، ډیر زیات خبروي. محمد شهزاد مینوال ته مبارک شه چې هغه هم په دغه T20 سکواډ کې اغسته، په ODI کې نشته دی، په ون ډے کې نشته او په T20 کې اغسته دی. صدیق قتل اغسته دی، وفي الله ترخیل دی، سمیع الله شنواری، کریم جنتی اغسته دی، ننګ علی خروټی دی، جنتی اغسته دی، ننګ علی خروټی دی، اجاز احمد زی دی، قیس احمد دی، ظهیر خان پختین، سلیم صافی اغسته دی، وفادار اغسته دی، سلیم صافی، وفادار مومند هم ډېر ښه بالران دي. ابراهیم عبدالرحیم دی دلته په T20 سکواډ کې اغسته دی. نجات مسعودي په T20 سکواډ کې شامل کړی دی. نو دا T20 او د ون ډے سکواډ چې تاسو سره شریک کړل، دغه میچونه د 12 اکتوبر نه شروع کیږي. د دې میاشتې د 12 اکتوبر نه شروع کیږي او 3 اکتوبر پورې به دغه میچونه دوام لري. او دوه ون ډے میچونه دي او 15 T20 میچونه دي، یعنی 250 ورځې میچونه دي او 15 ورځې میچونه دي. عمان ټیم سره دغه میچونه دي، په عمان کې دغه میچونه به تر سره کیږي. د 12 تاریخ نه شروع کیږي، تقریبا د یو چې د 3 تاریخ پورې لس 2000 کې دغه ټول سیریز را ختميږي او ډېر خوندور سیریز دی د عمان سره. د عمان الف لوبډله A ټیم او د افغانستان الف لوبډله A ټیم ترمنځ دغه میچونه دي. نو دغه د ون ډے او د T20 سکواډ چې تاسو سره شریک کړل، دغه ویډیو که تاسو هم په دغه سکواډونو باندې خوشاله شوي وي، د افغانستان دغه سیریز د پته مې وي او خوشاله وي، نو دغه ویډیو سره حتما لایک هم کوي او حتما یې سره شیر کوي چې نور ملګري ورنه هم خبر شي چې عمان الف لوبډلې خلاف د افغانستان الف لوبډله یعنی A ټیم سکواډ اعلان شوی او دغه سکواډ نور ملګري هم خبر شي. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زموږ پیج سره فالو کړئ. د کرکټ تازه معلوماتو لپاره ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.